د خبرونو سرټکی مو مردم افغانستان در ایران زیانهای زیادی را متحمل شدند و هم قربانی دادند و همچنان مبارزه بسیار جدی را انجام دادند. په افغانستان کې د تریاکو د بیه 10 چنده لوړوالی. د ملګرو ملتونو تازه راپور په افغانستان کې د تریاکو د هر کیلوګرام بیه په وروستیو 2 کلونو کې 10 چنده لوړه شوې ده. طالبان دا راپور ردوي، خو بزګران د بدیل کښت د نشتوالي له امله شکایت کوي. جبهه مقاومت ملی برای نجات افغانستان تصمیم بگیره. مطمئن هستم که در او روز نه طالبی وجود داره. د طالبانو سیاسي مخالفینو د نوي روایت په لټه. یونس قانوني وايي چې دوی د افغانستان لپاره یو نوی روایت غواړي. الماس زاهد بیا وايي که دوی د نظام اقدام پریکړه وکړي نو په هغه ورځ به طالبان نور نه وي. د تورخم دروازې د بندېدو 21مه ورځ. سرچینې وایي طالبانو جرګه لغوه کړه، خو د ډیپلوماټیک حل لارې لیوال دي. د خوړو نړیوالي پروګرام وایي لسګونه موټر چې د بشري مرستو بارونه هم پکې شامل دي په تورخم کې بند پاتې دي. او اوکراین کې د اوربند لپاره هڅې. یو امریکایي پلاوي روسیې ته سفر کړی او د لومړي پړاو لپاره د 10 ورځو اوربند وړاندیز شوی دی. سلامونه. نن پنجشنبې 23 د کال چې برابریږي 14 د مارچ. اوس هم بشپړه خبرونه. زه سادیه طاهر یم. د ملګرو ملتونو د مخدرات توکو او جرمونو ضد دفتر وایي چې په افغانستان کې د تریاکو بیه د تیرو 2 کلونو په پرتله 10 برابره لوړه شوې ده. د دې ادارې تازه راپور له مخې په 2024 کال کې د هر کیلو تریاکو بیه $250 ته رسېدلې چې دا شمېر د 2022 کال په پرتله 10 برابره زیاتوالی شي. راپور زیاتوي چې د کوکنارو د کرکلې په بندیز وروسته د تریاکو تولید کم شوی او د 2022 کال راهیسې د نشهیي توکو قاچاق 50% کم شوی دی. له دې ټولو سره ویل کیږي چې د افغانستان نشهیي توکو زیرمه تر 2022 کال پورې د بازارونو د تامین لپاره بسنه کوي، خو د طالبانو ویاند له امو سره په اړیکه کې دا راپورونه رد کړي او ادعا یې کړې ده چې دوی د مخدرات توکو د کښت او قاچاق پر وړاندې جدي مبارزه کړې ده. د ملګرو ملتونو د مخدرات توکو او جرمونو ضد دفتر وایي چې په افغانستان کې د تریاکو بیه د تیرو 2 کلونو په پرتله 10 برابره لوړه شوې ده. د دې ادارې د تازه راپور له مخې په 2024 کال کې د هر کیلو تریاکو بیه $250 ته رسېدلې چې دا شمېر د 2022 کال په پرتله 10 برابره زیاتوالی ښیي. راپور زیاتوي چې د کوکنار د کرکیلې له بندیز وروسته د تریاکو تولید کم شوی او د 2020 کال راهیسې د نشهیي توکو قاچاق 50% کم شوی دی. له دې ټولو سره د 2022 کال تر پایه د افغانستان د نشهیي موادو زیرمه شاوخوا 13,200 ټنه اټکل شوی چې تر 2020 کال پورې د بازار د تامین لپاره بسنه کوي. د دې ادارې په وینا د افغانستان د مخدرات توکو د ذخایرو ارزښت د تولید له کمېدو مخکې د 2022 کال لپاره له 4.6 تر 5.9 میلیارد ډالرو پورې وه چې د هیواد له ټولو ناخالص تولید له 22 تر 29% جوړیږي. دا اداره زیاتوي چې 80% دا ذخایر د قاچاقبرانو په لاس کې دي او یوازې 10% یې کروندګر ته پاتې شوي دي. په دې راپور کې خبرداری ورکول شوی چې د تریاکو کمښت ممکن دی لامل شي چې خلک د فنتانیل په څیر مصنوعي نشهیي مواد وکاروي چې د هیروینو په پرتله ډیر خطرناک دي. همداراز یو شمېر کروندګر شکایت کوي چې د کوکنار لپاره بدیل کښت نشته. په افغانستان کې د کوکنارو کښت کیله وه، اوس نو هغه کښت کیله له منځه تړلې او پر ځای داسې بدیل فصل نه لرو. په اسلامي اماراتو او افغان نورو بنسټونو په نړیوالو بنسټونو مو غږ دی چې موږ ته د دغې بزګرانو لپاره داسې یو لارې چارې پیدا کړي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد امو سره په خبرو کې ویلي چې په افغانستان کې د نشهیي توکو کښت او قاچاق صفر ته رسېدلی او دا ادعا کوي چې ځینې کړۍ د طالبانو پر ضد منفي تبلیغات کوي. در این راستا همکاری نیاز است، باید این پروسه هم تشویق شود و همکاری صورت بگیرد. مردم افغانستان در این راستا هم زیانهای زیادی را متحمل شدند و هم قربانی دادند و همچنان مبارزه بسیار جدی را انجام دادند. متاسفانه حلقات بیرونی که از مسائل افغانستان دقیق آگاهی ندارند، گاهی وقت از همچین موارد علیه افغانستان به گونه تبلیغات و پروپاگاند استفاده میکنند که باید چنین کاری نشه. مردم افغانستان سزاوار
تشویق و تمجید هستند، نباید در این مورد پروپاگاند صورت بگیره و با ناگاهی اتهامات به افغانستان ربط داده شد. طالبانو په 2022 کال کې د نشهیي موادو پر کښت او قاچاق بندیز اعلان کړ، خو لا هم راپورونه ښیي چې د قاچاق شبکه فعاله ده او کروندګر د بدیل عایداتي سرچینو له نشتوالي شکایت کوي. یونس، قانوني، عطا محمد نور او لطیف بدرام چې د طالبانو سیاسي مخالفین دي، وایي چې د نوي افغانستان لپاره نوي روایت ته اړتیا ده. دغو سیاسي څیرو چې د مارشال محمد قاسم فهیم د 11مې تلینې د مولانا عبدالرحمن سید خیلي د وژل کېدو د کلیزې په مراسمو کې خبرې کولې، ټینګار یې وکړه چې د نوي افغانستان بنسټ باید د نوي روایت پر بنسټ د ازادۍ لپاره د مبارزې او خلکو ته د واک د بیرته ورکولو پر محور وي. په دې مراسمو کې الماس زاهد هم د طالبانو په وړاندې د نظامي اقدام په یادونه وکړه او ټینګار یې وکړه که د طالبانو سیاسي مخالفینو نظامي اقدام پریکړه وکړي نو طالبان به نور شتون ونه لري، خو طالبانو تر اوسه د دغو څرګندونو په اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. د عطا محمد نور په مشرۍ د جمعیت اسلامي ګوند د مارشال محمد قاسم فهیم د 11م تلین او د مولانا عبدالرحمن سید خیلي د وژل کېدو کلیزه د ایکس اسپیس له لارې ولمانځله. په دې غونډه کې یونس قانوني وویل چې دوی د نوي افغانستان په لټه کې دي. ما خواهان افغانستان جدید هستیم، افغانستانی که در او رابطه قدرت و قومیت مشخص باشد، رابطه دین و دولت در او مشخص شده باشد، رابطه دولت با مردم در او رعایت شده باشد، تنوع قومی، تنوع سیاسی، مذهبی، جنسیتی در او حل شده باشد. د دې غونډې په دوام عطا محمد نور هم ټینګار وکړ چې د یو ټوله شموله حکومت د رامنځته کېدو لپاره یو نوی روایت ته اړتیا ده. بیایید روایت جدید مبتنی بر مبارزه جدی برای آزادی خلق کنیم که همه پذیر و آینه تمام نمای خواستای تمام مردم افغانستان باشد. شخصا از هر نوع مبارزه‌ای، اعم از مبارزات میدانی و مدنی مردان و زنان کشور علیه گروه حاکم که منجر به آمدن یک حکومت مردمی همه شمول و دموکراتیک شود حمایت میکنم. لطیف بدرام هم ټینګار وکړ چې د نوي روایت باید خلکو ته د واک انتقالي یقیني کړي. این روایت جدید باید انتقال قدرت به مردم و بدنه‌های اساسی لایه‌های اجتماعی افغان باید باشه، نه صرفا رهبران، نه سران، نه قماندانان، نه فرماندهان. که مردم احساس بکنن که دیگه الان خودشان وارد میدان هستن. چون تجربه‌ای که ما در گذشته ها داشتیم شاید برای اون گذشته ها شد، اما بعد از این اون تجربه در افغانستان نمیتونه متاسفانه نتیجه بخش باشه. الماس زاهد هم په دې ناسته کې ټینګار وکړ چې د طالبانو سیاسي مخالفانو تر اوسه د دې لپاره نظامي اقدام نه دی کړی چې نه غواړي هیواد یو بلې جګړې ته لاړ شي. نوموړی همداراز په توندې لهجې طالبانو ته خبرداری هم ورکړ. اگر بالاخره تصمیم به می شود سیاسیون تصمیم بگیرن و جبهه مقاومت ملی برای نجات افغانستان تصمیم بگیره، مطمئن هستم که در او روز نه طالب وجود داره و نه طالب نخواهد ماند. طالبانو تر دې دمه د دغو څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو د طالبانو سیاسي مخالفانو په تیرو 2 میاشتو کې په بېلابېلو ډلو بندیو کې د سیاسي نظامونو بېلابېلې طرحې وړاندې کړي دي چې وایي دا طرحې له طالبانو وروسته افغانستان لپاره دي، خو طالبان وایي چې له طالبانو وروسته افغانستان به هیڅکله شتون ونه لري. له دې سره د استاد عبدالعلي مزاري د مړینې 13مه تلینې په مناسبت یو له سیاسي مشرانو څخه محمد کریم خلیلي ټینګار وکړه چې په افغانستان کې بدلون حتمي دی. په دې مراسمو کې چې له لیرې لارې څخه ترسره شول، محمد کریم خلیلي پیغام د یو تن ګډونوالو لخوا وستایل شو. د دغو پیغام په دوام کې ټینګار وشو چې طالبانو د ملي او نړیوالي مشروعیت په نشتون کې د زور کارولو سره واک ته ورسېدل. په وروستیو 2 میاشتو کې د طالبانو سیاسي مخالفینو د هیواد وضعیت د هواري لپاره څو طرحې وړاندې کړې چې له دې ټولو سره تر دې مخکې یونس قانوني هم ویلي وه چې روان کال د افغانستان د بدلون کال دی. طالبانو تر اوسه دغو څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې وړاندې ادعا وکړه چې له طالبانو وروسته افغانستان به نه وي.
سرچینې امو ته ویلي دي چې د تورخم دروازې د بیا پرانیستلو په اړه د طالبانو له پلاوو سره د پاکستاني قومي استازو او سوداګرۍ وروستۍ ناسته لغوه شوې ده. دغو سرچینې زیاتوي چې د دې ناستې د لغوه کېدو لامل د طالبانو او پاکستان ترمنځ د ډیپلوماټیکو خبرو ترسره کولو لپاره د دواړو لورو هیله ده. دا په داسې حال کې ده چې تورخم دروازې د تړلو لړۍ 21مې ورځې ته ننوت. په ورته وخت کې د خوړو نړیوالې سازمان د بشري ناورین پر زیاتوالي ټینګار ترڅنګ ویلي چې د پولې دواړو غاړو ته د خوراکي او درملونو په ګډون د بشري مرستو زرګونه لارې بندې پاتې دي. د تورخم د لارې د تړل کېدو 21مه ورځ او د پاکستان له قومي او سوداګریزو چارواکو سره د افغان سوداګریزو پلاوي د ناستې لغوه کېدل. یا د سرچینې امو ته ویلي چې د تورخم دروازې د بیا پرانیستلو په اړه د طالبانو له سوداګریزو پلاوي سره د قومي استازو وروستۍ ناسته لغوه شوې ده. دغه سرچینې زیاتوي چې د دې ناستې د لغوه کېدو لامل د طالبانو او پاکستانو ترمنځ د ډیپلوماټیکو خبرو د ترسره کولو لپاره د دواړو لوړو هیله ده. د سرچینې د معلوماتو له مخې ټاکل شوي وه چې په دې ناسته کې د طالبانو لخوا د امنیتي تاسیساتو د جوړولو او تورخم لاره کې د تاوتریخوالي د هواري په اړه خبرې وشوي، خو چې د طالبانو لخوا لغوه شوي. فعلا ما خواهشم از دولتی است که خود دولت ها صحبت بکنن، به خاطر که یک موضوع رسمی دولتی است و بین حکومت ها سی با جرگه ها و با این گفا فکر نکنیم که حل شو، به خاطر که جرگه در بین دو قوم و دو فریق میشه. اینمی خود دو مملکت است، از خود وزارت های خارجه داره، وزارت های دفاع داره، داخله داره. د دغه لارې بندیدل دواړو غاړو ته د ستر اقتصادي زیان په معنا دی. په ورته وخت کې د خوړو نړیوال سازمان د بشري ناورین په زیاتوالي د ټینګار ترڅنګ ویلي دي چې د خوراکي او درملو په ګډون د بشري مرستو زرګونه لارې د پولې دواړو غاړو ته بندې پاتې دي. افغانستان البته با بحران زنجیره تامین یعنی کمبود مواد غذایی و همچنان کالاهای ضروری را که باعث افزایش قیمت ها میشه روبرو میشه و دیگه ای که مسائل بشردوستانه است، یعنی بیمارانی که سرگردان هستند و میخواین به پاکستان برن به خاطر تداوی و بدتر شدن ناامنی غذایی. یعنی اگر در کل بگیم چی کسی از این رنج میبره یا بیشتر آسیب میبینه، هر دو کشور زیان میبینه. د تورخم لاره د پاکستان د پوځ لخوا د طالبانو د پوستو د جوړولو له امله وتړل شوه او له هغې وروسته د پاکستان او طالبانو ترمنځ په پوله نښته پیل شوه. دا مو د موندنو پر بنسټ د دغه نښتو په پایله کې 11 پاکستاني سرحدي سرتیري ټپیان شوي او 3 تنه طالبان وژل شوي او له هغه وروسته د طالبانو سوداګري او صنایعو خوني استازو په دې اړه له قومي چارواکو او پاکستاني سوداګرو سره ناسته کړې چې تر اوسه یې کومه پایله نه ده درلوده. د پاکستان پوځ ادعا کړې ده چې د بلوچستان د اورګاډي د مسافرو یرغمل نیونو اصلي طرحه په افغانستان کې دي. د پاکستان پوځ همداراز ویلي دي ترسره شوي شواهد ښیي چې د یرغمل نیونې عاملین د پاکستان د تصفیوي عملیاتو پر مهال د خپلو اصلي همکارانو سره په افغانستان کې په اړیکه کې ول، خو د طالبانو ویاند له امو سره په اړیکه کې د پاکستان د پوځ ادعا بې اساسه بللې ده. دوی ورځې وړاندې یو شمېر وسلوالو په ریل ګاډي چې له کویټې څخه پېښور ته روانه وه د بولان په سیمې کې تر درولو وروسته ټول مسافر یې یرغمل ونیول. بلوچستان د ازادۍ پوځ نوم یې بیلتون پالنې ډلې د دې پیښې مسؤلیت منلی دی. بلوچستان کې د یرغمل شوي مسافرو د ژغورنې د عملیات پای. د پاکستان پوځ په خبرپاڼه کې ویلي چې د دې عملیاتو په ترڅ کې 33 وسلوال وژل شوي او 21 ملکي وګړي هم خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د پاکستان پوځ په دې خبرپاڼه کې ادعا کړې چې د یرغمل نیونې اصلي طرح په افغانستان کې دی او همداراز وسلوال د ژغورنې د عملیاتو پر مهال له خپلو طرحانو سره په افغانستان کې په اړیکه کې ول. زموږ استخباراتي شواهد ښیي چې وسلوال د ژغورنې د عملیاتو پر مهال له خپل طرح سره په افغانستان کې په اړیکه کې ول. موږ یو ځل بیا له طالبانو غواړو چې خپل مسؤلیتونه ترسره کړي او پرې نږدي چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد د ترهګرو لخوا وکارول شي. ورته مهال د صلاح الدین رباني په مشرۍ د جمعیت اسلامي ګوند او د احمد مسعود په مشرۍ د مقاومت جبهې په جلا اعلامیو کې دغه پیښې ته غبرګون ښودلی دی. پاکستان څو ځلې ویلي دي چې د دې هېواد ته بې ثباتۍ ریښې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې دي، خو طالبانو بیا د اسلام آباد دغه ادعاوې تل رد کړي دي. طالبان و TTP به اساس ایدئولوژی مشترک
علیه جمهوریت تا سقوط آن همکاری داشتند و پایگاه TTP در جنوب و شرق کشور موجود بود و است. زدبانهای اخیر بین پاکستان و افغانستان باعث شد که ایدئولوژیست های هر دو جریان با دیگر گروه های افراطی تهدیدات را علیه پاکستان بعد از حاکمیت طالبان بیشتر سازند. حضور طالبان در افغانستان باعث افزایش هزینه‌های امنیتی در منطقه شده که از این جمله پاکستان بیشترین هزینه امنیتی را طی 3 سال گذشته با حاکمیت طالبان در افغانستان پرداخته. 2 ورځې وړاندې وسلوالې ډلې چې د پاکستاني رسنیو په وینا د بلوچستان د آزادۍ تحریک پورې تړلې دی، یو ریلګاډي چې له کوټې څخه پېښور ته روان و د بولان په سیمه کې تر درېدو وروسته د هغه مسافر یې رقمل نیولي ول. د پاکستان رسنیو د راپور له مخې په دغه ریلګاډي کې 440 مسافران سپاره وو او د ژغورنې عملیات پر مهال 4 پاکستاني پوځیان هم وژل شوي دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړې څارونکې اداره یا سیګار په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې طالب چارواکي د مرستو ویش په بهیر کې لاسوهنه کړې، یو شمېر مرستې د خپلو خاص کسانو ته ورکړي دي. راپور دا هم ویلي دي چې واشنګټن باید ډاډ ترلاسه کړي چې د افغانستان لپاره ورکړل شوې مرستې ترهګرو لاس ته نه ورځي. د افغانستان بشري مرستو ته د ترهګرو د لاسرسي په اړه اندېښنې. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي څارونکي په خپل تازه راپور کې ویلي چې ترهګرو د امریکا د مالیه ورکوونکو پیسو ته لاسرسی پیدا کړی او دا موضوع د واشنګټن لپاره د اندېښنې وړ ده. په راپور کې ټینګار شوی چې متحده ایالات باید ډاډ ترلاسه کړي څو ورانکارې ډلې بشري مرستو او د مالیه ورکوونکو پیسو ته لاسرسی ونه لري. راپور کې راغلي چې طالب چارواکو د افغانستان د بشري مرستو د ویش په بهیر کې لاسوهنه کړې او ځینې مرستې پر خپلو ځانګړو کسانو ویشلې دي. راپور دا هم زیاتوي چې طالبانو د ښځو او نجونو لپاره د مرستو پر ویش محدودیتونه وضع کړي چې دا کار د بشري مرستو بهیر له جدي خنډونو سره مخ کړی دی. د هیواد یو شمېر اوسیدونکي ټینګار کوي چې بشري مرستې باید په شفاف ډول هغو کسانو ته ورسیږي چې په رښتینې توګه ورته اړتیا لري. کمک‌هایی که از طرف جهان صورت میگیرد به ما نمیرسه، نمیفهمیم به جیب کی میره و به کجا میره و بیش از 3 سال میشود که هیچ کدام نهاد بین المللی بر ما کمک صورت نگرفته. از کشورهایی که کمک میکنن بر افغانستان ما میخواهیم به شمول امریکا ما میخواهیم که تعقیب کنن که کمک ها که در افغانستان میاد چی میشه، بر مستحقینش نمیرسه. تر دې وړاندې هم د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړې څارونکي ادارې څو وارې د بشري مرستو د ویش په بهیر کې د طالبانو له لاسوهنې نیوکه کړې وه. د دې اندېښنو هم مهاله کله چې ټرمپ بیرته سپینې ماڼۍ ته راوګرځېده د افغانستان لپاره د امریکا بشري مرستې هم راکمې کړلې چې د مرستو دغه کموالی د دې لامل شو څو یو شمېر نړیوالې موسسې خپل فعالیتونه وځنډوي. بلخوا د طالبانو د اقتصاد وزارت مسلکي معین هم امو ته ویلي وو چې د بشري مرستو د کمیدو له امله په افغانستان کې د 500 موسسو فعالیتونه درېدلي دي. اوس هم د اقتصادي خبرونو په برخه کې د هیواد په لویدیځ ولایتونو کې د دولتي ادارو یو شمېر کارکوونکي وایي کابو 2 میاشتې کېږي چې معاش یې نه دی ترلاسه کړی او د روژې مبارکې میاشتې ته په پام سره د کوچني اختر ته د 2 اونۍ پاتې دي. باید د دوی وضعیت ته جدي او بیړنۍ پاملرنه وشي. په دې راپور کې مرکه کوونکو ویلي دي دوی له سخت اقتصادي وضعیت سره مخ دي او سره له دې چې د کب میاشتې په تېرېدو ده دوی لا هم د سلواکۍ میاشتې معاش نه دی ترلاسه کړی. په مستعار شکایت مرادي نوم یې له امو سره خبرې کړي. د هیواد په یو لویدیځ ولایت کې له دولتي ادارو له کارکوونکو څخه د امنیتي او نورو دلایلو له امله یې غوښتي چې څېره یې پټه پاتې شي. مرادي د یو 6 کسیزې کورنۍ ډوډۍ ګټونکی دی. ټینګار کوي چې له 53 ورځو وروسته یې لا هم د سلواکۍ میاشتې معاش نه دی ترلاسه کړی. په داسې حال کې چې د کب میاشته هم پای ته رسیږي. ببینید شما امروز 13 روز شده که از ماه مبارک رمضان گذشته و ما هنوز هیچ معاشی از برج بدیل بهود دریافت نکردیم و طوری که میدانید مشکلات اقتصادی در افغانستان زیاد هست و ما نیاز به همین معاش داریم
ما از دولت خواهشمند هستیم تا معاشای کارمندای دولتی را پرداخت بکنه. دغه دولتي کارکونکي ټینګار کوي چې د معاش په ورکړه کې خنډ د دوی د پلورلو ځواک کم کړی دی. دوی وایي چې د روژې مبارکې میاشتې ته په کتو او کوچني اختر ته چې له 2 اونیو زیات وخت پاته نه دی، د دوی وضعیت ته باید ژر تر ژره پاملرنه وشي. تقریبا 2 ماه میشه که معاشات ما پرداخت نکردم و ماه مبارک رمضان هم هست. ما مجبوریم برای مخارج زندگی خود قرض کنیم و از حکومت خواهشمندم هر چیزی تر معاشات ما پرداخت کنیم. طالبانو تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی. د طالبانو لخوا د دولتي کارکوونکو د معاشونو په ورکړه کې ځنډ کوم بېساری خبرې نه ده. له مرغومې میاشتې راهیسې دولتي ادارو کارکوونکو د معاشونو په ورکړه کې د ځنډ له امله اندېښمند او نیوکې کوي. د دوی په وینا له یوې خوا د دوی په معاشونو کې ځنډ، له بلې خوا د افغانیو په وړاندې د ډالرو د بیې ټیټوالی او همدارنګه په ساړه موسم کې د خوراکي او سون توکو د بیو لوړوالی دوی له جدي اقتصادي ننګونو سره مخ کړي دي. د هیواد په بازارونو کې د اسعارو بیه یو امریکایي ډالر 80.49 افغاني، یو یورو 15.8 افغاني، زر ایراني ریال 1.8 افغاني، زر هندي روپی 203 افغاني، یو د اماراتو درهم 19.21 افغاني، زر پاکستاني روپی 248 افغاني. اوس هم د بهرني خبرونو په برخه کې یو امریکایي فلاوی د روسیې او اوکراین ترمنځ د اوربند د ټینګېدو په موخه د خبرو لپاره مسکو ته تللی دی. دا په داسې حال کې ده چې کیف له 10 ورځو اوربند سره موافقه کړې او واشنګټن هیله لري چې مسکو هم ژر تر ژره دا طرحه ومني. د روسیې او اوکراین ترمنځ د جګړې د دوام ترڅنګ د اوربند د ټینګېدو لپاره ډیپلوماټیکې هلې ځلې دوام لري. یو امریکایي پلاوی د اوربند په اړه د خبرو لپاره روسیې ته تللی دی. دا په داسې حال کې دی چې اوکراین د سعودي عربستان په جده ښار کې له امریکایي چارواکو سره د لیدنې پر مهال له 10 ورځني اوربند سره موافقه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو له اوکرایني لوړې سره تر خبرو اترو وروسته ویلي دي چې دا اوربند طرحه به روسیې ته وسپاري او هیله لري چې مسکو ورته مثبت ځواب ورکړي. هغه ټینګار وکړ چې یوازینۍ حل لاره مذاکرات دي. زموږ هیله دا ده چې روسان ژر تر ژره مثبت ځواب ورکړي تر څو دویم پړاو ته لاړ شو چې دا د واقعي مذاکراتو پړاو دی، نه بې پایه خبرې، تلپاتې مذاکرات، بلکې رښتینې مذاکرات چې دې جګړې ته د دواړو لورو لپاره د منلو وړ، دوامدار او د اوکراین د اوږدمهاله ثبات تضمینوونکي حل ومومي. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر له متحده ایالاتو غوښتي چې که روسیه د اوربند طرحه ونه مني نو سخت اقدامات دې پرې عملي کړي. موږ په ډیپلوماټیکه جبهه کې خپل کار ته دوام ورکوو ترڅو ډاډ ترلاسه کړو چې د روسیې د فشار لاندې راوستو او د واقعي سولې د ترلاسه کولو لپاره ټول لازم شرایط ژر برابر شي. اوس ټول د کرملین رسمي ځواب ته انتظار باسي چې د واشنګټن د وړاندې شوي اوربند په اړه څه پریکړه کوي. روایت د باوري سرچینې له قوله راپور ورکړی چې روسیې د خپلو شرایطو یو لست وړاندې کړی، که څه هم د دې لست ټول جزئیات لا نه دي خپاره شوي، خو ځینې راپورونه ښیي چې مسکو غواړي اوکراین په ناټو کې غړیتوب ترلاسه نه کړي. د دې ترڅنګ روسیه غوښتنه کوي چې په اوکراین کې بهرني ځواکونه ځای پر ځای نه شي. همداراز مسکو ټینګار کوي چې کریمه ټاپو وزمه او هغه 4 ولایتونه چې د روسیې تر کنټرول لاندې راغلي باید په رسمي ډول د روسیې د برخې په توګه وپیژندل شي. اوس هم د نړۍ په نورو برخو کې اروپایي ټولنې اعلان وکړ چې له راتلونکې میاشتې څخه به د امریکا پر 28 میلیارډو ډالرو وارداتو تعرفه ولګوي. دغې ټولنې ویلي دي چې د اپریل په لومړۍ نیټه به د امریکایي توکو په اړه د تعرفو ځنډول پای ته ورسوي او د اپریل تر 14 پورې به په بشپړه ډول تعرفه ولګوي. دا پریکړه وروسته له هغه وشوه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر فولادو او المانیومو 25% تعرفه ولګول. ورته مهال کاناډا وایي چې د ټرمپ د پالیسیو په ځواب کې به د 25 میلیارډو ډالرو په ارزښت د امریکا په توکو چې پکې فولاد، کمپیوټرونه او سپورټي تجهیزات شامل دي تعرفه ولګوي. کاناډا د متحده ایالاتو ته د فولادو او المونیمو تر ټولو لوی بهرني صادرونکی دی.
د متحده ایالاتو او کاناډا ترمنځ اړیکې وروسته له هغه ټینګل شوي چې ټرمپ په مقرر ډول کاناډا د امریکا یو 50م ایالت او لومړی وزیر یې د والي په توګه یاد کړ. خو د کاناډا نوي لومړی وزیر چې لا یې په رسمي ډول دنده نه ده پیل کړې ویلي دي که د کاناډا حکومت ته درناوی وشي نو هغه به له واشنګټن سره د تعرفو په اړه خبرې اترې وکړي. د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډله د جمعې په ورځ د سعودي عربستان په وړاندې په یو دوستانه لوبه وکړي. لوبه د کابل په وخت د ماښام 15:30 بجې ترسره شي. ملي لوبډله اوس مهال په تایلند کې په روزنیز کمپ کې ده ترڅو د 2025 کال د آسیایي فوټبال جام لپاره چمتوالی ونیسي. دا سیالي به د مارچ په 20 پیل شي او افغانستان په سی ګروپ کې له ایران، متحده عربي اماراتو او اندونیزیا سره سیالي وکړي. په کاپیسا او جوزجان ولایتونو کې د فوټسال سیالۍ پیل شوې دي. په کاپیسا کې به 12 لوبډلې د یوې میاشتې لپاره د یو بل په وړاندې لوبه وکړي. د دې ټورنمنټ په لومړۍ لوبه کې چې د کوهستان په 2مه ناحیه کې ترسره شوه د استقلال ټیم د اتحاد نوآباد لوبډلې ته ماته ورکړه. ورته مهال د جوزجان ولایت د فوټسال 10 لوبډلې به د 15 ورځو لپاره سیالۍ وکړي. دا سیالۍ به په اقچا ولسوالۍ کې ترسره شوي او په لومړۍ لوبه کې د خراسان لوبډلې د میهن لوبډلې ته ماته ورکړه. ګرانو لیدونکو دا وه زموږ د نننۍ شپې خبرونه. اوس تاسو ته بلنه ورکوو څو د امو تلویزیون د نورو خپرونو لیدونکي پاتې سي. د کره او تازه خبرونه لپاره زموږ ویب پاڼې او امو ټي وي ته لاړ شي او د امو په نوم زموږ ټولنیزې شبکې در سره وڅاري. الله په امان.